اسانه شو. نو دویم کار پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کړی دی الاستحداد. او استحداد په عربي کې څه ته وایي؟ د نامه نه لاندې ویښته لرې کول. سبحان الله، ګوره زمونږ د شریعت څومره پاک او صفا دین دی. نامه نه لاندې ویښته ولې لرې کول دي؟ چې صفایي راشي، د پلیتۍ نه بچ شي. ځکه چې کله د نامه نه لاندې ویښته ګډ شي نو یره د دې چې دې سره ګندګي جمع کېږي. بله دا چې دا د ښځې خاوند په یو بل حق دی، د ښځې خاوند په یو بل حق دی. دا چې ویښته پرېږدي. او ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته صحیح مسلم کې د حدیث ته انس بن مالک رضی الله عنه وایي موږ ته ټیم یې ښودی شوی وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونطف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. موږ ته وخت یې ښودی شوی، وخت ټاکلی شوی د بریتو په سپکولو کې نوکونه واړه کول، د ترخونو ویښته ویسته، د نامه نه لاندې ویښته لرې کول، چې دا به د 40 ورځو نه زیات نه پرېږدي. 40 ورځو نه به زیات نه پرېږدي. ولې کې 40 ورځو نه چې دا واوړي نو دې سره منظر هم بدکاري او ګندګي هم جمع کېدی شي دغه ویښتو کې. ځکه شریعت وایي چې نامه نه لاندې ویښته دا به لرې کوي. نارینه به هم لرې کوي، زنانه به هم لرې کوي. د عورت خوا او شا کې چې کوم ویښته دي، بیا دې کې دا تپوسونه کول چې پلانې ځای او هغه ځای او دا ځای او دا یو نیم سړی هسې به جاښه جوړوي. د عورت خوا او شا کې چې کوم ویښته لرې کول پکار دي د طهارت دپاره، هغه لرې کول پکار دي. کله به یې لرې کوې نو دې کې شریعت دا وخت نه دی ښوولی چې کله به یې لرې کوې. دومره یې ویلي چې 40 ورځو نه مې زیاتوه. بیا هغه د سړي خپله مرضي ده او د زنانه چې دی په هفته کې صفایي کوي، که دی په 2 کې کوي، که دی په 1 ورځ کې کوي، که دی په 5 ورځو کې، هغه د خپله مرضي ده. خو شریعت دا وایي چې 40 نه زیات نه. دومره ښایسته دین دی زمونږ، والله د مرګه پورې موږ په دین باندې قایم او دایم لري.